غزل ډالې چې هسې وایې په تا ګران نه یم سړیه، هسې وایې په تا ګران نه یم سړیه، ښه پوهېږمه نادان نه یم سړیه، هسې وایې په تا ګران نه یم سړیه، ښه پوهېږمه نادان نه یم سړیه، زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه خو ستوری د اسمان نه یم سړیه. او تا په خپلې عقیده کې شک پیدا کړو، تا په خپلې عقیده کې شک پیدا کړو، ته څه وایې مسلمان نه یم سړیه. مننه ما هر چا سره بې حده مینه کړې، ما هر چا سره بې حده مینه کړې، زه په ګټه او تاوان نه یم سړیه. مننه او په دعا کې صرف تا غواړم الله نه، په دعا کې صرف تا غواړم الله نه، زه د نور څه په ارمان نه یم سړیه. مننه او ما نادان مینه په هر ځای کې شیندلې، ما نادان مینه په هر ځای کې شیندلې، د نفرت نه ډک انسان نه یم سړیه. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي، یو ځل بیا د ادبي لارې نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ او په نیکو هیله وئ. مینوالو د نور کله په شان نن بیا راغلي یو د یو داسې شاعر خواله چې ټول مینوال یې ډېر ښه پېژني او ډېر ښه لیکوال دی او ډېر ښه نوم یې حاصل کړی دی د ادب په دنیا کې. صالح نادان صاحب راسه په پروګرام کې ناست دی. صالح نادان صاحب په پروګرام کې ورته ډېره مینه او هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه صدیق افریدي صاحب چې د دومره لرې نه راغلی زموږ خواله، دومره ستړي مو کړه، هرکلی درته وایم او ستړي مشي درته وایم. ډېره مننه. صالح نادان صاحب داسې لنډه غونډه کې پیژنګلو زموږ مینوالو دپاره ډېره ښه ده. زما دغه یو شعر دی، عموما یې وایم چې که هر څوما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، که هر څوما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ما ته خپله سیمه غوندې ښکاري. په هنګو کې مې خړپوسې کړي، دلته پیدا شوی ما او نن سبا په پېښور کې ژوند کوم. صالح نادان صاحب خبرې به ډېرې کوو، خو په تادی تادی کې راسه یو شعر شریک کړه چې مینوال بور نشي او مینوال ستا شاعري واوري. ډېره ښه داسې شعرونه دي چې رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، خدایه څنګه خاریې ته یم راغلی. راته هر وخت هم ته پکې ښکارېږې، د خیالونو آینې ته یم راغلی. راته هر وخت هم ته پکې ښکارېږې، د خیالونو آینې ته یم راغلی. دروازه ورته وهمه نه راوځي، دروازه ورته وهمه نه راوځي، د مغرور جانان کوڅې ته یم راغلی. مننه. دروازه ورته وهمه نه راوځي، د مغرور جانان کوڅې ته یم راغلی. او ټول بې حسه دي احساس په چا کې نشته، ټول بې حسه دي احساس په چا کې نشته، زه د مړو هدیرې ته یم راغلی. مننه. مننه. ټول بې حسه دي احساس په چا کې نشته، زه د مړو هدیرې ته یم راغلی. اجازت راکړه چې درشمه نادانه، ستا د زړه کو دروازې ته یم راغلی. ډېره مننه. نادان صاحب شعر او شاعري کله نه شروع کړې ده او د استاد په هکله راته د استاد هم څوک دی؟ شعر او شاعرۍ سره خو د ماشومتوب نه علاقه لرمه، چې ډېر وړوکی وم په ښو بدو پوه شوی وم، نو د پښتو ژبې سره او د پښتو سره او د پښتو ادب سره یعنې شاعرۍ سره مې ډېر مخکې نه شوق و. خو په کال 2015 کې ما د خپل شعر او د خپلې شاعرۍ ابتدا وکړه. استاد په اړه مو خبره وکړه چې چا نه مې هم 2 لفظونه 3 لفظونه زده کړي، یا مشاعرو ته غونډو ته تللی، هلته مې چا نه څه زده کړي اورېدلي، دغه ټول زما استادانو کې راځي. او ورسره چې کوم دی زه کتاب هم ډېر مطالعه کوم، نو کتابونه هم زما په استادانو کې راځي. صالح نادان صاحب خپله د کتاب څه مواد هم لیکلي دي، یا کتاب هم شته یا اراده هم کړې ده؟ د ابرارغر صاحب خبره به وکړم چې هغه وایي زه چې څومره مخکې ځمه څومره وخت تېرېږي، نو څومره چې زما هغه زړه غزلونه هغه ختمومه. نو زما هم دغه حساب دی چې څومره مخکې مزل کوم، څومره مطالعه کوم، څومره چې وخت تېرېږي، نو کوم چې شاته شاعري وه زما، کومې غزلې نظمونو هغه زه ختمومه، نو هر راته په معیار داسې ښه نه ښکارېږي. نو دې د وجې زما هغه د کتاب هغه مواد لا نه دي برابر شوي، چې کله هم د کتاب هغه مواد برابر شي انشاءالله کتاب به چاپ کوم. بل به زموږ مینوالو ته څه ډالې کوئ؟ څومره دغسې شعرونه چې درده خاموشۍ ته مې لږ پرېږده، درده خاموشۍ ته مې لږ پرېږده، خپلې زندګۍ ته مې لږ پرېږده. او تا ته وایم ای د وجود سوریه،
تا ته وایم ای د وجود سوریا لاړ شه تنهایۍ ته مې لږ پرېږده او غمه چې تر څو به راسره وې غمه چې تر څو به راسره وې غمه خوشحالۍ ته مې لږ پرېږده او ای د بېوسۍ زنځیره غوڅ شه ای د بېوسۍ زنځیره غوڅ شه وخت سره سیالۍ ته مې لږ پرېږده ډېره مننه په غزل هم ډېر کار کړی دی په نظم ډېر کار کړی دی کار خو په یو څیز هم نه دی کړی البته طب ازمایي مې په غزل هم کړې ده په نظم هم کړې ده او همداسې فردیات مې هم لیکلي شعرونو په شکل کې او نثر مې هم داسې لږ ډېر لیکلی دی او مصروفیات هم څه دي اوس وخت کې څه کوئ او څه ته مې اراده ده مخکې تګ ته هم څه زړه کې نیولي دي مصروفیات خو الکترانیک میډیا سره یم ریډیو پاکستان کې کار کوم افغان ټي وي سره کار کوم په سوشل میډیا باندې خپل پاڼې لرم آینې پیج لرم داسې یوټیوب کار کوم ورسره د کپړو یو دکان دی بس په هغې کې ناست یم دغه مصروفیت دی یو غزل راسره بل شي چې ښکلیه مه خوږېږه زه دومره تاب نه لرمه ښکلیه مه خوږېږه زه دومره تاب نه لرمه زه ستا د سترګو د سوالونو جواب نه لرمه مننه اوس به مې دې ښکلي ته مړه اظهار کړی وی خو اوس به مې دې ښکلي ته مړه اظهار کړی وی خو الفاظ لرمه خو په لاس کې ګلاب نه لرمه مننه په یو لمر مخې پسې هر وخت ژړا کومه په یو لمر مخې پسې هر وخت ژړا کومه هسې خو سترګو کې د اوښکو دریاب نه لرمه مننه او ما په ښوونځي کې پردۍ ژبې دې زده کړي دا جي ما په ښوونځي کې پردۍ ژبې دې زده کړي دا جي پښتو به څنګه زده کوم چې نصاب نه لرمه مننه او ته که دا وایې چې نادان زړه کې نور ښکلي ساتي ته که دا وایې چې نادان زړه کې نور ښکلي ساتي زه ګورې ستا په شان د بل انتخاب نه لرم اخري کې زموږ مینوالو ته داسې ښه پیغام نوې شاعرانو ته نوې پول ته ډېره ښه ده چونکې زموږ دغه خپرونه ادبي ده او ادبي ملګري به زیات ګوري چې څومره هم زلمي راځي شاعران لیکوالان چې راځي ادب ته نو هغوی له دغه یو وړوکې شان پیغام او دغه خواست دی چې تاسو کوشش مه کوئ چې تاسو زیات نه زیات غزل ولیکئ یا یو دوه درې غزلې ولیکئ او د مرکې هڅه کوئ کوشش کوئ چې زه د چا سره مرکه وکړم یا د ما له څوک غزل ریکارډ کړي تاسو له پکار دی چې د ټول ناول تاسو کتاب وګورئ مطالعه وکړئ چې تاسو مطالعه وکړئ هغې نه بعد تاسو غزل لیکئ شعر لیکئ نو هغه به یک یو پختګي شعر کې به د ولس دپاره څه ناڅه پیغام وي یو تجربه به وي پکې یوه مشاهده به وي پکې نو د ټول ناول تاسو له پکار دی چې تاسو مطالعه وکړئ